بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درته ټولو وطنوال ته. د ډاکټر افضل یوارې بیا تاسو خدمت کې له ورجینیا نه حاضر یم. اکنی یا د مخ بخار یا په ځان باندې بخار، سینه باندې، په شا باندې، د هغې باره کې موږ ویډیو جوړو. د دې مختلفه قسمونه ټولو نه کم یا ډیر زیات تکلیف والا سینه یې هغې ته موږ وایي نن انفلمیټري اکنی، یعنې هغې کې دونه زیات انفلمیشن خرابی نه وي سوی لا اوسه پورې. په هغې کې دوه رقمه ده. یو داسې سپینې سپینې زخې وي، وړې وړې لکه باران غوندې یا شګه غوندې، سرونه یې سپین سپین وي واړه واړه، هغه درد هم نه کوي. او بل دا وي چې سورواله هم پکې نه وي. بل د دې کې بل قسم چې ده هغې ته تور غوندې وړې وړې زخې غوندې وي، تور تور سرونه وي. هغه هم دغه سپین دي، خو د هغوی دغه مخکې پوستکی شکېدلی، نو د هغه کوم غوړي یا چربي چې دلته جوړه سوي هغه اکسیجن سره یو ځای سي، اکسیډایز سي، نو د اکسیډیشن د وجې نه د هغې رنګ تور سي. دواړې یو د دې ته دواړو ته موږ وایي نن انفلمیټري اکني ده. نو دا په هغه کسانو کې زیات سي چې مخ باندې لږ چربي یا غوړي زیات وي، چې کله ګوته وهې ګوته باندې هم لږ غوړ غوندې راځي، نو په هغې کسانو کې دغه اکني زیاته وي. او په هغه کسانو کې دا زیاته وي چې څوک سګرټ څکي، ویپینګ کوي یا چرس څکي، هغو کې هم دغه اکني وي. د دې چې د علاج څه ده، ډاکټر د تګ ضرورت نشته. د دواګانې اور د کاونټر دي، یعنې فارمسي ته لاړ شئ، خپله دغه دواګانې تاسو اخیستی شئ. نو په هغې کې چې دوا ده، د کمرشل نوم به یې مختلفه وي، مګر کمرشل نوم لاندې به یې لاندې بل نوم لیکلی وي. په هغې کې سلیسالیک اسید ده او بل چې ده ګلایکولیک اسید ده. په دې دواړو کې هر یو چې تاسو واخلئ، په خپل مخ باندې تاسو استعمالوی شئ. نو اوله کې دا به تاسو لږ استعمال کوئ، کم مقدار باندې د ورځې یو وارې. وګورئ چې تاسو پوستکی څنګه ریاکشن کوي دې ته. ډېر زیات خو وچوي نه، رنګ خو یې نه سور کوي. که ریاکشن نه وي، بیا کرار کرار تاسو خپل دغه ډوز زیاتوی شئ. د دې سلیسالیک اسید او ګلایکولیک اسید چې ده، داسې د لمر سره سنسیټیویټي لږ زیاتوي. نو خامخا به تاسو د ورځې کله یې باندې چې وځئ، سنسکرین به استعمالوئ د لمر نه ساتلو لپاره. لوشن غوندې ده، هغه اس پی اف 30 دېرش یا دېرش نه زیات سټرنث طاقت والا سنسکرین به تاسو استعمالوئ چې لمر نه تاسو وساتي. نو که په دې باندې هم کار ونه سو، نو بله دوا ده چې هغه هم اور د کاونټر ده، یعنې په دواخانه کې اخیستی شئ، د نسخې ضرورت د ډاکټر نشته ده. هغه چې ده ریټونایډ ایډاپولین ده. او د دې دوا سره په کمرشل نوم باندې دا راځي ډیفرین ورته وایي، DIFFERIN. نو دا به تاسو استعمال کوئ. کیدای شي دې سره تاسو دغه نان انفلمیټري اکني علاج وسي. دې نه علاوه پرسکرپشن دواګانې دي، نو هغه ډرماټالوجست ته چې لاړ شي، د جلدي کوم متخصص دی یا کوم ډاکټران. بعضې خلک په جلد کې لږ زیات انټرست لري، هغوی هم کیدای شي دغه دواګانې تاسو ته ولیکي. په هغې کې د ټرایفروټین ده او ټریټیناین لوشن ده او ټریټیناین جل ده. نو دا بیا نو هغه آخري درجه قوي دواګانې دي چې د دغه نن انفلمیټري اکني دپاره استعمالوی شئ تاسو. دا بیا نو ډاکټر په نسخې باندې درکوي تاسو. بله درجه چې د اکني ده یا د پوستکي بخار ده یا دانې دي، هغه چې ده دوه رقمه ده. یو د ماډریټ انفلمیټري اکني ورته وایي، چې هغه یعنې انفلمیشن پکې سوی ده، تخریش شته ده پکې، مګر زیات نه ده. نو دا پپیول او پسچول وي. پپیول مطلب دا ده چې لږ پړسېدلی غوندې وي، رنګ یې سور وي او درد هم کوي کله کله، او چې لاس پرې وهي نو تاسو احساس د پړسوب کوی شئ تاسو. په دې کې مکروب هم څه وي، بکټریاګانې هم کیدای شي پکې وي. او پسچول دا ده چې همدې پپیول غوندې وي، پړسېدلی سور وي، مګر منځ کې کیدای شي زوی یا پیپ هم پکې موجود وي. د دې علاج هم تاسو هماغه څنګه چې د نن انفلمیټري دپاره دواګانې استعمال کړې وي، دې ته هم هماغه سلیسالیک اسید او ګلایکولیک اسید استعمالوی شئ. یا که دې باندې کار ونه سو،
لکه څنګه چې تاسو هغه د نن انفلمیټري لپاره کومه دوا استعماله کړې وله هغه ریټینوایډ اډپولین چې و هغه هم د ډفرنټ په نوم باندې سره راځي هغه استعمالوی شئ کیدای شي هغې سره دا کار وشي. نو که په دې کار ونه سو نو د دې ماډریټ اکني دغه پپیول یا پسچولر اکني چې ده بله دوا هم شته ده اوور د کاونټر هغه لږ قوي ده نو هغه بنزایل پراکساید ده او داسې ده انټي بکټیریل ده یعنې هغه بکټریاګانې مکروب چې په دې کې اکني کې شوی ده هغه بکټریاګانو ختمولو دپاره ډېر ښه کار کوي. نو دغه بنزایل پراکساید د هغه کسانو دپاره ډېر ښه ده چې مخ غوړ لږ لري یا نارمل سکین وي دا د هغه وچ ډرای سکین دپاره ښه نه ده. نو بله درجه چې د اکني ده چې ټول نه هغه آخري درجه ده لیټ سټیج کې وي نو هغې ته موږ وایو سویر انفلمیټري اکني په هغې کې نو ناډیول او سیسټ وي. ناډیول مطلب دا ده چې پړسېدلی وي او داسې شخ وي پړسېدل او پچکوی نه سي ناډیولر وي لکه دانې غوندې همداسې ښه ټایټ شخ غوندې او بل سیسټیک وي په منځ کې د هغې دننه خالیګاه جوړه سوي پکې پس او پیپ او دغه دا هم پکې موجود وي. نو د دې دپاره نو دغه اور د کاونټر دواګانې چې موږ کومې یادې کړې هغه دومره شاید خاص کار ونه کړي. د دې دپاره نو خاص دوا ده هغې دپاره نو پرسکرپشن ده د ډرمټالوجست د سکن د جلد متخصص ده هغه دغه دوا ورکوي هغه آیسوټریټیناین ورته وایي د اکوټین په نوم باندې راځي کلراویس په نوم باندې راځي او راک اکوټین په نوم باندې راځي دا د 6 او د 9 میاشتو دپاره دا دوا ورکول کیږي. د دې دوا نور خاصیت دا ده چې د کومې جلکیانې یا ښځې دا استعمالوي هغه باید اول د پریګننسي ټسټ یې وسي چې هغه حامله نه وي ځکه دغه دوا د ماشوم په خېټه کې خرابولو طاقت لري نو باید ښځې حامله نه وي چې کله دغه آیسوټریټیناین استعمالوي. بل دا ده چې دا دوا کله چې شروع کوي تاسو ډاکټر به تاسو د وینې ټسټونه هم هره میاشت کوي چې وګوري چې دغه کوم نقصان خو جګر دپاره نه جوړوي تاسو ته. دې نه علاوه د دغه خطرناکه یا آخري سټیج اکني چې ده چې دغه سیسټک یا ناډیولر اکني ده د دې دپاره چې کوم نور علاجونه دي هغه نو انټي بایوټیک هم کیدای شي تاسو درکړي چې ګولۍ په خوله باندې وخورئ چې هغه بکټریا یې منځ کې مړه کړي. دې نه علاوه لیزر تھراپي هم ورته کوي. دې نه علاوه اورل کنټراسپټیو کیدای شي درکړي دواګانې چې کوم بچی نه پرېښودو دپاره دوا استعمالیږي هغه د اکني دپاره هم استعمالیدی شي. بعضې وخت کیدای شي که دا ډېر درد کوي پړسېدلی وي نو هغه لوکل په همدغه ځای کیدای شي انجکشن د سټیرایډ انجکشن وکړي چې هغې پړسوب لږ راکم کړي انفلیمیشن یې لږ راکم کړي. دې نه علاوه کیدای شي تاسو پلاستیک سرجن ته ولیږي یا ډرمټالوجست په خپله هم کوی شي وړوکی غوندې عملیات کوي چې دغه ریم پس او دغه دانه غوندې ځای دا راوباسي. هېڅکله په خپله دا کار نه کوئ او په ملګرو باندې به نه کوئ ځکه چې هغه دایمي داغ په مخ کې پاتې کېږي دا به خامخا په متخصص باندې تاسو بیا دا کار کوئ کله چې درد زیات وي د هغې باسلو دپاره. نو بعضې خلک وایي چې دا خو د دې د علاج او دوا خبره وسوه نو موږ څنګه وکړو چې دغه اکني موږ باندې رانسي یا د اکني فلیر اپ دغه عمله په موږ باندې رانسي چې کله چې جوړ سولو یا که لږ لږ وي زیات نسي څه وکړو د هغې دپاره. د هغې دپاره نو پریونشن موږ ورته وایو. یو خو دا د دې وجوهات چې دغه جینیټیک دی له چا مور پلار کې چې اکني وي بچو کې کیدای شي راسي د هغې مخنیوی مشکله ده ځکه په جینس کې دی مګر طریقه د هغې که موږ دغه تره لور ماما لور کاکا لور دوی سره که واده ونه کړو د موږ بچو کې چانس کمیږي دغه جینیټیک ډیزیزز اکثره چانس کم وي چې کور نه د باندې خلک واده وکړي بچو کې چانس کمیږي. مګر دې نه علاوه جینیټیک خو دومره خاص موږ مخه نشو نیولی مګر نورې طریقې شته دي. هغه دا دی چې موږ باید کم از کم مخ 2 وارې ومینځو. یو د شپې ویده کېدلو نه مخکې خپل ومینځو یو سهار راجګېدلو نه پس باید موږ خپل ومینځو مخ پاک وساتئ. بل دا ده دا بالښت چې کوم پوخ ده
د هفته کې یو وارې بدلوئ. او بل دغه دستمال چې تاسو استعمالوئ مخ وچول لپاره، دا هر 2 ورځې بعد باید نوی دستمال وي. هغه بل دستمال باید ومینځل سي، وچ سي، بیا 2 ورځې بعد استعمال کړی سي. بل دا ده چې خپل مخ باندې لاس به نه وهئ، ګروئ به یې نه، داسې شیان به نه استعمالوئ چې لکه ریګمال غوندې چې تاسو یې وګروئ. دا انساني خاصیت داسې غواړي چې ایسته کړي، نو هغې سره چې شی کېږي تاسو دغه جلد وچیږي. چې دا وچ سو شاوخوا نه دا نو د تاسو بدن نور غوړي را جوړوي چې دا مخ جوړولو دپاره چې بېرته دغه وچتوب یا خوا کړي، نو هغه غوړي په دې پیپو کې بیا بند سي، نو دغه اکني نور هم زیاته کړي او خرابه یې کړي. نو مویسچرایزر استعمالوئ چې مخ هم همیشه لږ غوړ غوندې په مویسچرایزر، لوشن دغه شیان استعمالوئ چې تاسو بدن دا فکر وکړي چې نور ضرورت د غوړو جوړولو نشته ده چې هغه اکني زیاته نه سي. دې نه علاوه چې باید تاسو خپل پریشاني او سټرس لږ کم کړئ، ځکه پریشانۍ او سټرس سره هم اکني زیاتیږي. نو د پریشانۍ کمولو لپاره ښه طریقه د خوب خپل پوره کوئ، او بل تاسو ورزش کوئ، دې سره پریشانۍ کمیږي او اکني به مو ورسره کمه سي. کیدای سي ویډیو مو خوښه سوي نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. مننه، خدای په امان.